د مزار شریف ښاروالۍ د لومړي ناحیې امیر د دغه امریت د تخنیکي ټیم له خوا د ناثبت شویو استوګنیزو او سوداګریزو واحدونو د سروې د پروسې له پرمختګ څخه خبر ورکړ. نوموړي د دې اقدام موخه د استوګنیزو کورونو ثبتول او د دې ښار د ښاروالۍ د عوایدو کچې لوړول ګڼي. خوب پیش میره الحمدلله. اگه در حوالی‌های رهایشی و تجارتی که بود اینا سروی نشده بود، از ارتباطات باقی مونده بود و مقروضین هم بود. الحمدلله که سروی جریان داره، خوب است. اینا کسایی که حوالیش که از قبلا ثبت شده از طریق ارتباطات خود ما مشکل نداریم. کسایی که ثبت نشده بود به طریق از طریق انجینرها که است فعلا که سروی آغاز شده و ثبت شده است. دغه راز نوموړي د دې پروسې په پراختیا کې د خلکو له همکارۍ څخه د ستاینې ترڅنګ ټینګار وکړ چې د ښاروالۍ له لوري راټول شوي عواید بیا د خلکو د هوساینې په موخه د ودانیزو پروژو په پلي کولو لګول کیږي. الحمدلله مردم هم امروز ما همکار هستند. در بخشی که است جمعآوری عواید از قبیل صفایی و تکس ساختمان و جواز و کرایه موقت مردم آماده است و ما کوشش نیای خود میکنیم. خواهم دیگه وانا شما در همه معلوم است که مردم یک اندازه وقتی که بخواه که عواید از جیبشون برای نام یک زحمت و تلاش سرش میخواه. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف ښاروالۍ د عوایدو د زیاتوالي په موخه د روان کال په پیل کې د ناثبت شویو استوګنیزو او سوداګریزو واحدونو د سروې پروګرام په لار اچولی و چې د یادو ځایونو له ثبتېدو سره به د دغې ادارې عواید هم زیات شي.